نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړل چې 3 کسان هغه کسان دي چې الله رب العزت د قیامت په ورځ دوی ته نه ګوري او نه د ګناهو څخه پاکوي او د دوی لپاره به عذاب هم وي، داسې یو عذاب چې دردونکی دی. صحابه کرام ورته وایي دا څوک دي؟ دا خو تاوانیان کسان دوی خو تاوان وکړي په ګټه کې نسول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول ورته فرمایي چې دا هغه څوک دی المنان چې د احسان وروسته پر انسانانو احسان اچوي. احسان د الله لپاره وکړي، د احسان اچولو وروسته احسان پر چا باندې اچوي. دغه انسان ته الله رب العزت د قیامت په ورځ د رحمت او د شفقت په نظر نه ګوري. الله دې نجات راکړي. تاسو چې هر چا سره هر څنګه مرسته او کومک وکړي، بس دا د رب العالمین په کاته کې جمع شول. بلا د احسان الفاظ مو ورته وایي، پر خوله لا مراوړي، په فکر او په زړه کې اراده او سوچ لا مکوي، بس دا د الله رب العزت کاته ده، دا فریده او دا آزاده ده. په دې کې ټول انسانان حسابونه جمع کوي. الله رب العزت به هر انسان ته د دغې کاتې پوره حسابونه د قیامت په ورځ ښکاره کوي. دوهم څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المسبل ازاره، چې کم انسان تر خپلو بجلکو لاندې پایڅې کښته کړي دي. موږ به نن قصد کوو چې زموږ پایجامې او زموږ دغه لباسونه چې زموږ پایڅې در بجلکو لاندې دي، الله رب العزت دغه انسان ته د قیامت په ورځ د رحمت په نظر باندې نه ګوري او نه د ګناه څخه پاکوي. اوس دا خو فیشن ګرځېدلی دی چې څومره اوږدې پایڅې وي هغومره انسان ته ښه خوند ورکوي. حال دا چې دا فیشن نه دی، دا اصلا د ناروغۍ څخه علاج دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وختي لا دا ارشاد فرمایلی و. اوس نو تاسو ساینسي تحقیق واورئ، کم انسان چې پایڅې لاندې تر بجلکو زړوي د پوندې په کینسر او سرطان باخته کېږي. که غواړئ چې د پښو د سرطان او کینسر ناجوړۍ څخه ځان خلاص کړئ، خپلې پایڅې در بجلکو پورته ساتئ. دا بله موضوع ده. او دریم نفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المنفق سلعته بالحلف الكاذب. مسلم شریف روایت دی. هغه انسان ته الله رب العزت د رحمت په نظر باندې نه ګوري، کم انسان چې خپل سامان په دروغجن قسم باندې خرڅوي.